وایي 10 دانې کارډونه د یوه څخه تر 10 پورې هر کارډ چې دی د یوه څخه تر 10 پورې نمبر لري. یعنې پر اول کارډ باندې یو وال سوی دی، پر دویم کارډ باندې 2، بیا 3، بیا 4، دغسې په ترتیب سره د 10 پورې. صحیح دی؟ که چیرې د دې 10 دانو کارډو د جملې څخه یوه دانه کارډ تاسو راپورته کوئ، یو دانه کارډ، اول سوال دی وایي احتمال د دې پیدا کړئ چې دغه کارډ نمبر دی جفت وي. دا خو اسانه دی. صحیح دی؟ موږ تاسې اول د واره سمپل سپیس چې لرو، سمپل سپیس یا اسم مساوي کېږي په 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 او دا هم 10. دا مو هم سمپل سپیس مثلا. صحیح دی؟ دی وایي د یوه څخه تر 10 پورې په یو بکس کې کارډونه موجود دي. پر هر کارډ باندې پر یوه کارډ باندې یو وال سوی دی، پر بل باندې 2، پر بل باندې 3، دغسې تر 10 پورې. اوس دی درته وایي ته یو دانه کارډ راپورته کوې، احتمال د دې معلوم کړه چې دغه کارډ چې ته راپورته کوې پر دې باندې چې دا نمبر وال سوی دی هغه د جفت نمبر وي. جفت نمبر یا د 2 وي، یا د 4 وي، یا د 6 وي، یا د 8 وي، او یا د هم 10 وي. نو جفت نمبرو دپاره اول د واره موږ تاسې یو ایونټ جوړوو د ایون نمبرو دپاره. صحیح دی؟ ایون نمبرونه په دې ځای کې څوانې ټوټل پکښې کې دي؟ 5 پکښې کې دي. دا هم 2، 4، 6، 8 او دا هم 10. صحیح دی؟ نو وایي احتمال د دې معلوم کړه چې دغه نمبر چې ته راپورته کوې دا د جفت نمبر وي. نو پی اف ای دا مساوي کېږي دا ټوټل څوانې دي؟ 5 دي پر ټوټل سمپل سپیس باندې، یعنې 5 تقسیم پر 10 باندې دا مساوي کېږي په 0.5 یا 50% امکان د دې شته چې دا نمبر چې موږ تاسو راپورته کوو دا د جفت نمبر وي. صحیح دی؟ دا ساده سوال و. وایي what is the probability that its number is prime؟ احتمال د دې معلوم کړه چې دغه کارډ چې ته راپورته کوې د دې نمبر د پرایم وي. پرایم خو هغه نمبرو ته ویل کېږي چې پر یو او پر خپل ځان باندې پر بل عدد د تقسیم وړ نه وي. صحیح دی؟ اوس په دې سمپل سپیس کې په ټوټل سمپل سپیس کې موږ تاسې چې پی لرو، پی به د پرایم نمبرو دپاره 2 پرایم نمبر دی. صحیح دی؟ ورپسې 3 پرایم نمبر دی، ورپسې 5 پرایم نمبر دی او 7 پرایم نمبر دی. دا داسې نمبرونه دي چې د دغو نمبرو د جملې څخه د دې نمبرو د جملې څخه داسې نمبرونه دي چې بغیر د خپل ځان او د یوه څخه پر بل حد باندې د تقسیم وړ نه دي. صحیح دی؟ دا هم ساده سوال دی. نو پی اف پی یا probability یا احتمال د پرایم نمبر ده دا مساوي کېږي په 4، دا دلته 4 نمبرونه دي، او تقسیم پر څو؟ تقسیم پر 10 باندې دا مساوي کېږي په 0.4 یا 40% امکان د دې شته چې دا نمبر چې موږ تاسو راپورته کوو دا د پرایم نمبر وي. صحیح دی؟ ورپسې دریم سوال چې دی، په دریم سوال کې if you know that the card number is greater than equal to 5، په دې باندې ته خبر یې چې دا د کارډ نمبر چې ته راپورته کوې په دې باندې که چیرې ته خبر واوسېږې چې دا د 5 سره مساوي یا تر 5 غټ وي. صحیح دی؟ اول د واره به د دې دپاره یو سیټ ولیکو چې د 5 سره مساوي یا د 5 څخه غټ حد وي. جی به یې کومه جی سیټ. جی سیټ دا مساوي کېږي د 5 سره مساوي یا د 5 څخه غټ نمبرونه. په دې نمبرو کې دا د یوه څخه تر 10 پورې چې نمبرونه دي دا مساوي کېږي په څو؟ 5، 6، دا هم 7، 8، 9، دا هم 10. دا مو یو سیټ شو. وایي که چیرې ته په دې باندې خبر یې چې دا نمبر چې ته راپورته کوې دا دې د 5 سره مساوي یا غټ وي. اوس وایي احتمال د دې پیدا کړه چې دا نمبر چې ته راپورته کوې دا د 9 سره مساوي یا غټ دی. په دې باندې ته خبر یې چې دا نمبر چې ته راپورته کوې دا د 5 سره مساوي یا غټ دی. احتمال د دې پیدا کړه چې دا د 9 سره مساوي یا د 9 څخه غټ وي. که چیرې موږ په دې باندې خبر واوسېږو چې دا نمبر چې زه راپورته کوم دا د 5 سره مساوي یا د 5 څخه غټ دی، نو احتمال د دې دا زه پیدا کوم چې دا نمبر چې زه راپورته کوم دا د یا 9 وي یا د 10 وي. په دا 9 و 10 خو بېرته په دغه نمبرو کې راځي، په دا جي سیټ کې راځي. نو بل سیټ جوړوم دا هم ډي مثلا. صحیح دی؟ ډي مساوي کېږي په 9 او 10 باندې. وایي ته په دې باندې خبر یې چې دا سیټ دغه نمبر چې دی هغه نمبر په دغه یو کې شامل دی، په دې خاطر باندې چې د 5 څخه د 9 پورې په دې باندې ته خبر یې دا شرط درکړی دی. ته احتمال د دې پیدا کړه چې دا نمبر چې ته راپورته کوې هغه یا 9 وي یا 10 وي. احتمال د دې پیدا کړه. د دې احتمال چې موږ تاسو پیدا کوو
پی اف جی دا مساوي کېږي په څو باندې پی اف جی دا مساوي کېږي په شپږ پر لس باندې دا مساوي کېږي په 0.6 او پی اف ډي دا مساوي کېږي په څو باندې 2 تقسیم پر لس باندې 0.2 دا هم 0.2 یا 2% امکان دی ستا اوس 0% امکان دی ستا چې دا مثلا د نو څخه غټ وي یا د ورسره مساوي اوس احتمال موږ تاسو د دې پیدا کوو چې د دې په دې ځای کې شامل وي مګر د دې سره مساوي یا غټ وي نو دا هم جی انټرسیکشن ډي دا مساوي کېږي په څو باندې نه په دې ځای کې شامل دی او په دې ځای کې شامل دی او ورپسې لس په دې ځای کې شامل دی په دې ځای کې شامل دی نو دا هم نه او دا هم لس صحیح دی دا مساوي کېږي په څو 2 پر لس باندې صحیح سو نو احتمال د دې دا وایي که چیرې ته په دې باندې خبر یې چې دغه نمبر چې در کول سوی دی دا در 15 غټ وي یعنی په دې باندې دغه احتمال ته د ډي دا پیدا کړې داسې چې احتمال د دې دا پیدا کړې داسې چې ته پوهېږې چې دغه نمبر چې دی دا تر جي غټ یا مساوي دی ورسره په دې سیټ باندې ته خبر یې په دا جي باندې په دې سیټ باندې ته اوس احتمال د ډي دا پیدا کړې د دې ساحې دا پیدا کړې نو پی اف ډي ګیون دا هم جي دا مساوي کېږي په پی اف ډي انټرسیکشن جي تقسیم پر څو باندې پر پی اف چش باندې جي باندې دا هم جي دا مساوي کېږي په پی اف ډي انټرسیکشن جي دا مساوي کېږي په څو باندې 2 پر لس باندې او 2 پر لس باندې بکېږي دا هم 2 تقسیم پر لس تقسیم پر پی اف جي مساوي کېږي په څو باندې هغه 0.6 کېدله یا 6 پر لس دا هم مساوي کېږي په 6 پر لس باندې دا هم 6 پر لس دا مساوي کېږي په 2 پر لس ضرب لس پر څو پر 6 دا مساوي کېږي په 0 پر 8 دا هم 0 پر 8 دا هم 0 دا هم 1 پر مساوي کېږي په 1 پر 3 باندې احتمال د دې ستا چې دا نمبر چې موږ راپورته کوو هغه دې د نو څخه د نو سره مساوي یا د نو څخه غټ وي